د مولوي خلیل الرحمن حقانی د وژنې اصلي راز معلوم شو، خو مولوي صاحب حقانی چا ووژه او ولې پرې ځانمرګي برید وکړ؟ ټول او بشپړ جزئیات همدلته وګورئ. زموږ افغان میډیا چینل هم سبسکرایب کړئ. پرون ماسپښین د اسلامي امارت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر او د حقانی کورنۍ مشر مولوي خلیل الرحمن حقانی په یو وحشیانه، ظالم، غیر انساني او ځانمرګي برید کې په شهادت ورسید. حقانی صاحب هغه وخت په شهادت ورسید چې د وزارت بانګړ کې په مسجد کې د لمانځه پر کولو بوخت و. د یاد مسجد له دروازې او کوټې څخه په امنیتي کیمرو کې دا انځورونه اخیستل شوي دي چې ګواهي ورکوي دا شخص بریدګر دی او همدې په مولوي صاحب خلیل الرحمن حقانی ځانمرګي برید کړی دی. اوس پوښتنه دا ده چې د دې برید تر شا د چا لاس و او ولې دا برید پلان کړی و؟ د دې برید تر شا کوم اهداف موجود دي؟ د دې درې واړو پوښتنو ځواب به وګورئ که تاسې دا ویډیو تر پایه وګورئ او سکپ یې نه کړئ. لومړی خو دا چې د دې برید تر شا د استخباراتي کړیو لاس موجود دی او و که څه هم په ښکاره ډول یاد برید داعش وسلوالې ډلې ومنه، خو د دې برید تر شا د پاکستان او امریکا د استخباراتو لاس دی او دا برید ISI او CIA استخباراتي سازمانونو په ګډه او مشترکه ډول کړی دی. د دې برید هدف دا و چې حقانی کورنۍ کمزوري او د اسلامي امارت په منځ کې اختلافات راپورته کړي، خو دا ناممکنه ده. هیڅکله به د اسلامي امارت په منځ کې اختلافات پیدا نه شي او نه به کمزوري شي. دریم ځواب دا چې دغه استخباراتي سپیو دا برید ځکه کړی و چې اسلامي امارت په دې وروستیو کې له چین، روسیه او ایران سره ښې اړیکې جوړولې او دوی دا نشو زغملی چې موږ د په سیمه کې د یو طاقت سره ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړو. ملګرو، ستاسې له نظره په حقاني صاحب ولې ځانمرګي برید وشو؟ کمنټ کې ولیکئ. له ولتیا او لیدو مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لوی لامل شه.